د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه مخکې یو او یا د پاسه 1500 کال هغه ته د اسمان د خطو او د سرور کونین د وفات سر له 100 کالو شو. نو هغه پیغمبر حضرت عیسی علیه السلام اسمان کې نه او د قیامت په علامو کې راکوزیږي او په دې ځمکه وفات کیږي او د سرور کونین د قبر خوا کې یو خالی ځای پروت دی هلته به دفن کیږي. نو ستاسو مخکې ان شاء الله العزیز نن د قیامت غټې علامې بیانوم چې قیامت به کله راځي او په کومه طریقه به راځي، ځکه چې زمونږ دا ټول ژوند دا به د قیامت پر ورځ فیصله کیږي. د حاجي صاحب حج، د مجاهد جهادونه، د عالم علم او د زکات د خاون خیراتونه او دا څه چې په دنیا کې دي او بد عملې او نیک عملې په ورځ د قیامت به د الله دربار کې فیصله کیږي چې هغې ته ورځ د قیامت کوي. اوس د قیامت ورځ به کله دا به د څه ورځ دا به څونه موده او دا په کومه طریقه باندې راځي. نو دا مرګ نه پس د قیامت ورځ روانه ده او په ورځ د قیامت به د انسان خوله خدای اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. دا ورځ ده چې خوله باندې به خدای مهر وایي، لکه نن زما لاس خبرې نه کوي، خپه خبرې نه کوي، وخت خبرې نه کوي، پوزه خبره نه کوي. دقسې او په ورځ د قیامت خوله بند شي، لاس او پښې به خبرې کوي. ورځ د قیامت را روانه ده. نو ورځ د قیامت به د انسان دا نیک عملي ده او که بد عملي ده د هغې شیشه به ورته الله تعالی ورکړي چې اقرا کتابک. الله به اعلان کوي اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. عمل نامه دی والا څه دي کړي دي؟ خلقې والا، ناقې والا، پاکستان والا، عربستان والا چې څه دنیا کې کړي. اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. عمل نامه دی والا رورال تسکول تاجت نشتا، ټریننګ تاجت نشتا، امتحان تاجت نشتا. یو سړی به مولاوي، هر سړی به عربی باندې پیږي چې هغه به کې چې ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. یا الله زما ملنامې له څه شوي دي؟ نه وړه ګناه پرېښې ده، نه غټه پرېښې ده، که تیاره کې کړې وه که مې رڼا کې کړې وه، ټولې پکې لیکلي دي. نو دا ورځ را روانه ده، دې ته ورځ د قیامت وایي. د قیامت څه وړې علامې دي او څه غټې دي؟ وړې علامې د قیامت ټولې ختم دي. وړې علامې د قیامت د سرور کونین دنیا ته راتللو او پیدا شو، بیا وفاتو هغه مو شو. د هغې نه پس وړې علامې وروره دا دي چې په ملک کې به ګانې بجانې زیاتې شي، هغه زیاتې شوي دي. د قیامت علامې وړې دا دي چې زنا به عامه شي، شراب به عام شي، جواری به عامه شي، باران به کېږي او سړی به خوشحاله ني، اولاد به وي او پلار به خوشحاله نه وي. جوماتونه به ډېر آباد شي لیکن عبادت به کمي. قرآن شریفونو ته به کڅوړی ښه واغوندئ لیکن عمل به پې نه وي. د قیامت ټولې علامې څرګندې دي، وړې غټې پاتې دي. د قیامت غټې علامې لس دي. زما دا خیال و چې زه به نن ډېر اوږد تقریر کوم، ځکه چې دا بسم الله جان یو سره د خپلونو یو بهادر انسان او په دې خپله غریبۍ کې ډېر ځای کې علم دوست خلک دی. نو زما اراده دا وه چې زه به نن ډېر اوږد تقریر کوم، لیکن چونکې دغه د قرآن حافظان ډېر زورور دي، نو مټه کې مې دویم تقریر دی هغې ته ځان رسوم. او زما نه وروسته یو بهترین قاري او بهترین عالم دین مولانا شیرزمان صاحب اب انشاءالله بیا تقریر کې هغې ته بیا کېنئ. د قیامت غټې علامې روداري یو هم لا نشته. خدای به حضرت امام مهدي صاحب پیدا کوي په مدینه منوره کې. امام مهدي صاحب نوم دی محمد، څنګه چې د پیغمبر نوم بیا داسې امام مهدي مشهور دی. رنگ شکل شباهت سیرت او صورت بیا ټول د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان باندې. چې کله پیدا شروع نو دا په زمانه کې به خدای پاک 2 نمبر د قیامت په غټو علامو کې خدای دجال پیدا کوي. دجال دا یو سړی دی په جزیره کې بند دی. د بخاري حدیث کې راځي دا یو سترګې ده د شین پر په شان بوټه وتلې ده، په دې تندې لیکلي دي کافر کافر، او دا بیا دا سر ویښته دي دا ګلګوتې ګلګوتې توراته ودي. دا علامه ده. سترګې ړنده ده، په تندې کافر لیکلي دي او د سر ویښتې توراته او ګلګوتې ګلګوتې دي. دا علامه ده. یو لاس کې جنت دی، بل لاس کې دوزخ دی. دوزخ جنت دی، جنت دوزخ دی. فخر بصوري او په څلوېښت ورځې کې به د کل دنیا نه چکر دی. تعلیم غونته تیز به رواني. دا خر چې څه خاش نه کوي
چې د کمزورې عقیدې خاوند یې به خوري چې دا خوږی کې د پېښور هغه مزېداره د لاهور د لاس مټۍ ده دا خراب عقیدې خلک به خوري لکه نن خراب عقیدې والا شته خدای نه منکرین شته د رسول الله نه منکرین شته د صحابو نه منکرین شته د کرامت نه منکرین شته خدای نه مني رسول الله نه مني قرآن نه مني حدیث نه مني دقه سبا ظالمان یعنی کلوین پاکستان کې چا داو که چې زه خدایم اعوذ بالله دا غم برګری شته که چا چې زه پیغمبریم لکه مرزا غلام احمد دعوه کړه بلا مریدان دي نورا پاکستان یو داسې به کې چارې نه پرسان مګ دي چې چا پکې څنګه आवाज وکړو مرګری شته نو محترم عزیزه دجال برازي صلیح خرج کې به د کل دنیا نه چکر وای چې د کمزوري عقیدې خاوند به مني او چې عقیده مضبوطه ابو ته څنګه خدای کې دی شي یا ته څنګه پیغمبر کې دی شي ته په سترګو لوندې او په خر سوري او د سر وختدم دې کې ګلګوتې دي الله عز بالله خدای ورن نه دی الله تعالی خو سمیع بصیر دی ته څنګه خدای کې دی شي چې د مضبوطی عقیدې خاوندې خلقه والا غیرتمن غونټي علماء سره ناس کړي اب جواب ورکړي نو ته چې مولانا صاحب چې په سترګو لوندې ما سره کلاشنکوف شته ما سره پینډه شته ما سره جرمنی شته والله چې اوسره ول خدای وړاندې کړ بل وزرون کې چې ته خدای داوا کې زه په مجاهد او غازی شم نه خرقه والا نه به ټوپک کار کوي نه به تماچا کار کوي نه به کلاشنکوف کار کوي نه به توره کار کوي بالکل دومره ساحر وي چې ټول وسلې به بالکل متوي لچا په وخت کې نو بدا مرداري سو نو درېمه علامه د قیامت غټه حضرت عیسی علیه السلام برا کوزيږي په کوم ځای کې د دمشق په شرقي مناره او په دو فرشتو به لاس چولی او د سار نوم به امام مهدی سے پسې کوي د عیسی علیه السلام برا کوزيږي درېمه علامه د قیامت غټه ده چې دی برا کوشي سار به امام مهدی سے په منځو ولاړي دی به د سبا مونږ په سیو کې او لاس کې به توري په شام کې او مقام دغه ته وای بابلود د بابلود خوا کې بدا دجال ولاړي او عیسی علیه السلام به تور راوالي او سټ به نه قلم کی مرده کی نو چې دې مرشي نو عیسی علیه السلام په زمانہ کې خدای مردار شو اوس د عیسی علیه السلام زمانہ کې یو بل قوم را روان دی څلورمه علامه د قیامت غټه جوج او ماجوج دی ان یاجوج او ماجوج كانوا مفسدون فی الارض جوج او ماجوج واړو دي او د دې دنیا نه هیڅ زیات دي مونږ یو حصہ هغه نه هیڅ دومره زیات دي د یاسس بن نوح اولاد دي د نوح علیہ السلام درې زامن دي کنعان یاسس حام د یاسس دا د غزوی د نوح علیہ السلام د په نسل کې بدا جوج او ماجوج بنی آدم دي دا بنی آدم به د قیقاف د غر ناخوا پراته دي په 14مه سپاره کې بیا وګورئ سلطان ذوالقرنین ورته دیوال والدي د کوټو د بنګارې ورته والدي هغوی راشي بنی آدم دي هغه غر سټي چې لغون تپاتی سبب راشو خدای ورته بیا غټ کی جبه بالکل سوالونه دي او دا یاسس برونه اولاد دي دا قوم برازي چې کله چې ان شاء الله مونږ به دا دیوال شلو او ورځو به نو دا دیوال به سوري شي د قیامت په علامو کې څلورمه علامه دارا نو دا چې سوري شي نو په ټول پاکستان عربستان ترکستان مله چې په دنیا کې سړي په دې ټولو براشي دا د خرقه غني داونه دا به کې چقندر دا جوار دا غنم داونه چې سړي دا به ټول خوري دی بنی آدم ګوري چې څومره بری دا برا کاږي نو عیسی علیہ السلام ته مسلمان شه چې وای عیسی علیہ السلام الله تسوالک بعلم غرق شلا دا څنګه بنی آدم دي زمونه او بخلاص کړي فصلونه اخلاص کړو اونې را نټوله وخړي دا څنګه بنی آدم دي خدای نه سوال وکړي چې دې قوم نه الله تعالی اخلاص کی عیسی علیہ السلام وړاندې رواني قوم به پسې رواني عیسی علیہ السلام کوي تور تلاشي التبا الله ته سجده باندې پروزي الله نه بسوال کوي چې خدای دې قوم نه پاره پروردگار د لور کول اسباب ته پیدا کا عیسی علیہ السلام دعا کوي هم مستجاب الدعوات نو په جوج او ماجوج بنی آدم دي وی خدای په تعاون مرز راولي نو ټول بمرشي په یو ځل بمرشي خرخه والا قبر بل سو کوي اخو ډیره دنیا دا قبر به سو کوي د قبر قانون چل نشتا د خخول چل نشتا نو عیسی علیہ السلام وی خدای وسته تنظیم وکړه یا الله غرقی بوی زیات شو د بنی آدم ډیر ناکار بوی دومره بوی ناکار د هیڅ نشتا سمه چې بنی آدم مرشي کنه
او چې هغه کوم بوی کوي والله چې په میلیونو کې به ترې منډې وي. نو بني آدم به بوی کوي وایي بس چلو که چې دا ختم شي. عیسی علیه السلام به سوال کوي چې خدای د ختمېدو چل ټال در دی. نو د اوږدو غړانګو مارغان به رولیږي یو به خولي کې نیسي سمندر ته به یې غورځوي ټول جوج او ماجوج به ختم شي لیکن بیا بوی خیبوي. عیسی علیہ السلام بو یا اللہ بدبوئی نہ پروردگارا رب الجلال سے انتظام کن خدا بھی عظیم شان باران کی نو ټول بدبوئی بختم شي. عیسی علیہ السلام با پات شي. نو عیسی علیہ السلام با 15 کال حکومت دانے نہ پس گئی. 15 کال حکومت دا د قرآن قانون دی. دا به عیسی علیہ السلام راولی نورا پاکستان کې دا څومره لګیا دي چې کم لګیا دي علما غلق دي او نور مقابل د قرآن سیکولریزم چې کم دی یا سوشلیزم یا نورزمونه ډېر زیات دي قرآن والا ډېر کم دی. او خدای وایي وقلیلا من عبادی الشکور وقلیلا من المؤمنین زما شکر گزار بندگان کم دي مؤمنان دنیا کې کم دي. کني خلقه کې دومره خلک دي اگر چې ډېر خو راغلی خو خلقه خو ماته معلومه ده چې دا یو لوی کړی دی که ټول رانه جومات کې نه ځایږي. نو خدای وایي الته شیطان قسم کړی دی. شیطان قسم کړی دی چې حضرت آدم علیه السلام ته سجده ونه کړه نو خدای ورته چې فخرج منها فإنک رجیم. نو شیطان الله بن خلدون نکړي 6 لکه کال عبادت کړو 6 لکه کال یو سجده ونه کړه. خدای ورته اعلان کوي چې فخرج منها فإنک رجیم. زما د رحمت نوزو تر قیامت ورسول شوی. شیطان خدای زما خود دی لغل ککړه خو قال فبعزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادك منهم المخلصین. یا الله زما د ستا په عزت قسمی زما د ستا په ابرو قسمی زما د ستا په جلال قسمی چې دا ټول خلق به جهنم ته بهم خو نیکان مران اخلاصيږي. شیطان دا قسم کړی دی. قال فبعزتک صاف د قرآن فیصله ده. شیطان ویلی یو تن به پرې ندم ټول به جهنم ته بیم الا عبادك منهم المخلصین مگر نیکان بران خلاصيږي. نو محترم عزیزا ارمدا کولو چې دا شیطان قسم کړی دی نو شیطان مون جماعت ته نه پریدي شیطان مون سره پریدي شیطان مونږ نه کې ته نه پریدي. او حدیث کې راځي چې شیطان داسې لرک کې ګرلی لکه څنګه چې دارک وینه واسه کې شیطان هم ګرځي. نو محترم عزیزا عیسی علیه السلام په 15 کال حکومت کوي د قرآن قانون بجاری کوي. چې دې 15 کال حکومت وکړي نو دې به وفات شي. چې وفات شي نو دې به خپل ځان باندې یو بادشاه مقرر کړي چې د هغه نوم دی جهجا. دا یو بادشاه دی نوم یې جهجا دی. هغه ته به وایي ته راشه کښېنه زما په وفات کېږم. دې به وفات شي. د قبر د سرور کونین جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر سره متصل یو ځای دی. اگر چې د سرور کونین قبر هغه بالکل بند دی او جنگله کې دن نه دی لیکن جنگلی کې دن یو ځای دی که چته لاړې چې سړی لاړ شي نو 3 سوري په جنگله کې دي 3 یو سوري دی خوا دی بل دی خوا دی منځ کې چې ګوري نو سرور کونین قبر مخامخ ښکاري. یا لکه دا دریچه کې چې ناست یې ګوله یا درګډېره کوڅه یا بار ته تا خو ګپ لګولې کم کسان چې ګپ لګوي جومات نه بهر ته او که ګپ نه لګوي نو کېنې د مولي صاحب ته ځای ورکړه. هغه غریب څومره خواري کړې ده مونږ کوم ځای نه راغلي یو دا پکې دریچه کې ناست یو لټونګه بل لټونګه ما ته ګورې روڼ. نو حضرت عیسی علیه السلام به په دې ځای کې دفن شي د سرور کونین د قبر خوا کې. اگر چې د سرور کونین د قبر د پاره هم ظالمانو یو ځل به کې کوشش کړو چې حضور پاک وتښتو. داسې ظالمان هم شته. دا مصر یو بادشاه دی هغه خوب ولیدو سرور کونین ته خوب کې راغی یا د خدای بنده راپاسل ما ده نه ظالمان می تخته یو دو سپیره ته را روان دي. دغه د مصر بادشاه راپاسېده 2 رکعته مونځ وکړو او په سجده خدای ته پرېوته بیا ویده شو بیا غسل وکړو بیا پرېوت بیا ورته خوب راغی چې راپاسه د خدای بنده ظالمان یو سپیره ته را روان دي. دغه د مصر بادشاه لګي شو او وزیر اول ته आवाज وکړ جمال الدین نامه جمال الدین وی ها وی بیگام به خوب لیدل دي سرور کونین ما ته خوب کې راغلی دي چې ما ته یو دوست پیر روان دي ما نه کورې کا دا څنګه چل دی. جمال الدین وته وزیر ډیرو خيارو وی بادشاہ چې رسول الله فرمایي چې چا په خوب کې لیدم زه به ټیک لیدل زما په شکل شیطان نشي راتلی بالکل دا پیغمبر علیه السلام تعالی دلی او زه چې دا کار وکړو. هغه ځنه شل فیاض بیان را روان کو پښپاړو کې د مصر نه
مدینه منوره ته رسول. سلطان نورالدین د بادشاہ نامه ده او د وزیر نامه ده جمال الدین. سلطان نورالدین چې راغی وزیر ته وزیر وی دا غله به څنګه معلومو، دا سپي به څنګه معلومو؟ نو وزیر ورته چې خیرات وکړه او د مدینه منوره خلک خبر کا چې خبرې کې هغه به روټه خوري او په هغه دروازه دی وزي ته تلار کې نه ورپېژنې. سلطان نورالدین خیرات وکړ، په تمام مدینه منوره کې ډول وو چې راځي نن بادشاہ خیرات کړی او ټول مدینه منوره دی راځي. بس راتلو داسې بتلل راتلو ټول دنیا ختم شوه. خو هغه دوه کسان چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سلطان نورالدین ته خو کې خودله پکې رانه. سلطان نورالدین جمال الدین ته چې جمال الدین وی ها وی ما ته چې پیغمبر کم کسان خو پکې رانه وی ورشه تاسو کې د مشران ویاله ک مدینه منوره کې داسې څوک شته چې خیرات ته نه راغلي. هغه توجیدل ته دوه کسان دي چې خیرات نه خوري. وی کوم ځای دی؟ وی چې د مدینه منوره نه بار یو جونګړه جوړ کړی دا او هغه دلته مدینه منوره ته منزل راځي خو دا چا خیرات نه خوري. ورشه راولې شرا وصل او سلطان ریو تاسو کتلی خذوه ویني سومدادي یہ سیب د مدینه منوره خلق جال چې پروردگار علم دا خډیر بزرگان دي. ویجی دی خود مدینه منوره ټول مسافرین ماړ کړ، غریبانان یې ماړ کړ. دا خډیر د دم خل همدرد خلق دی جدي تسموا. سلطان نورالدین زما د په خدای قسمی ما ته د دوالو جان سرداروم دا سری خودلی والله کدا پرېږدم. وی راځي زه وخایې د مدینه منوره نه بار جونګړه جوړه کړې و چې ورننه سلطان نورالدین هم دی جمال الدین هم دی د مدینه منوره ټول مشران چې وې قتل نو جونګړه دا پچی کتابونه پراته دي داسې مصلا پراته وا روغونته مصلا واړولا چې واړل په دې باندې ګټه پراته دا چې ګټه اوچته کړه. دا غزه نه دوالو جانو سردار قبر ته سورنګ جوړ کړی دی. هغه ځای کې 3 میله لري د مدینه منوره په ځمکه کې دا غزه نه سورنګ جوړ کړی دی او د سرور کونین قبر ته یو دیش مکه پاتې و نور ورسېدلی. سلطان نورالدین یو سراټین کې وسه به خلکو چې دا ظالمان دي دومره وګدي ګری وګدي قباګانی دومره خولي شکلونه اله وای سوکي وی چې مونږه مغربي اوسیدونکو یو مونږ خپل بادشاہ پیسې را کړې دي چې د سرور کونین وجود مبارک او تختوي. مونږ مسلمان ته چې په قبر کې پیغمبر علیه السلام نشتا دی وای چې شتا مونږ وای چې نشتا چې ګوري قبر به خالی وي ټول خلک به کافران شي. مونږ له په لکونو روپیا را کړې دي. وی ښا وی راویلی سه ځوړند کې ځوړند کړه وی راواله غشلین دغه زمانه کې کلاشن کو پټو پکې نیو نیوي او دا سه زری زری کړه نه دا ډکو پتو لګیدا نه دا غوښو پتو لګیدا زری زری کړه او سلطان نورالدین لګی شو د سرور کونین جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر مبارک له چار چاپیره خندقو نست او بنیاد بالکل ملک توبو ته ورسو او د پټو د بنگارو دیوال د پیغمبر اسلام نه چاپیره ک او هغه دیوال روخه جو قبر پوری او د برنه ګمبد جوړ ک چې نه د برنه سراتی شي نه خطرناتی شي. نو د سرور کونین قبر بالکل محفوظ دی هغه ته پیسې طریقه څو ورته نشي. نو عرض مدا کول چې د حضور اسلام قبر دغلت لري وسره دویم صدیق اکبر دی وسره دریم حضرت عمر دی او سلورم قبر د حضرت عیسی علیه السلام. نو د قیامت په علامات یو علامه ده چې عیسی علیه السلام وفات شي دا قبر کې بخخیږي او داغه په ځای به جهجه بادشاہ وي چې دې بادشاہ شي. نو بیا پنځم علامه د قیامت بدای چې خدای پاک با لوګي را پیدا کی سلوي شپې او سلوي خو دې با دندکاری او لړه وي لکه راجمی کې دا لړنی همیشه چې ګوري اکسیډنټ شو په ناګومان کې او په صدریاب کې داسې دوخاري وي سلوي شپې او سلوي خو دې وي شپې پګشته مصیفاره وګوره سورې دخان په عربی کې لوګي ته وایي. نو دا د قیامت په علامو کې دا چې لوګي برادي سلوي شپې او سلوي خو دې بتیاري خپل غوته بنی ویني دا د خدای عذاب دی. د قیامت په علامو کې چې دا ختم شي نو بیا به خدای پاک رب الجلال له قبرې نور راخېږي. نو دا شپه ډېره سخته ده په کومه شپه چې د قیامت شپه او دا توبه خدای بندوي نو دا شپه به ډېره اوږده وي. د اوږده ولې د دې دا معنا چې زما بنده دستا ربې ما ته زما بنده یې و بنده شپه د توږدوم دپاره که ما نه توبه وباسې ما ته توبه وباسې زما په خالص بندګانو کې راځي نن ما ته توبه وباسه نن دم توبه قبلهما شپه به راته دومره اوږده کړي ماشومان به ژاړي مسافر به تنګ شي زناور به چغې وایي چې الله دا څنګه شپه را ختمېږي نو دا شپه به خدای اوږده کړي نو چې اوږده کړي د قبلې نه به نور وخېږي
دا د قیامت شپږم علامه کې به نور چې روخیږي نو باس د توبې وربند شو. مسلمان پاتې شو، کافر پاتې شو، مسلمان کافر کېږي نه او کافر مسلمانېږي نه، بس د توبې وربند شو. چې کوم وخت کې نور د 10 بجو ټیم پوره شي نو بیا به خوشي. نو مولانا محمد ادریس صاحب په تعلیم اسلام کې جاری کړی دي چې بیا به نور په خپل رفتار شروع شي، لکه څنګه چې وداسې به شروع شي. نو دې نور نه پس به الله تبارک وتعالی یو بل علامه پیدا کوي. دا صفا مروه د غونډۍ نه به یو ځناور روزي. واخرجنا دابة من الارض تكلم الناس. خدای پاک وایي زه به د صفا د غونډۍ نه یو ځناور پیدا کوم. صفا مروه بیت الله شریف کې 2 غونډۍ دي. الله دې توخی زه چې کله لاړم بیت الله شریف نه ما طواف وکړ، بیا مې حجر اسود ښکل کړ، بیا مې واتخذوا من مقام ابراهیم سره 2 رکعاته لمونځ وکړ، بیا مې به زمزم وڅښل، نو بیا به صفا مروه کې منډې وې. نو یو مولانا ته مې چې مولانا صاحب صفا مروه کم ده، نا غریب لړګل شو. زما مطلب دا چې صفا مروه چې تر مکې معظمې نه باري، ما ته له شاته وګوره دغه صفا ده او دغه مروه ده، بس چې به زمزم نه روزي نو دې طرف ته صفا ده او دې په مروه ده. 2 وړې غونډې دي. ما وی ته دا صفا مروه چې ته لورې پرتې دا په جمعات کې دن نه دي، په مسجد حرام کې د بیت الله شریف جمعات دا 80 اجربه جمعات ته 80 کې دروازې دي، 60 دروازې لاندې دي او 30 دروازې دې منځ کې دي، 19 دروازې په برچت کې دي. په 80 دروازو دن بیت الله شریف دا او په دې کې صفا مروه ده. نو صفا د غونډۍ نه به داسې ځناور روزي لکه څنګه چې دا میخ او سنډا دا ځناور به خبرې کوي. وایي چې دا ځناور خبرې وکړي د هغې نه پس دا الله تبارک وتعالی یخه هوا راولي. یخه هوا به یخه راځي، ټنډه هوا. خو چې کوم مسلمان په لار رواني، په بیړۍ کې دي، په لارۍ کې دي، موټر کې دي، په کور کې دي، په جماعت کې دي، په مانځه ولاړ دي، په هغه کې ولاړ دي، هوا پې لګي نو به سر لګوي، یخ هوا پې لګي نو مړ کېږي به، هوا به د باندې لګي رسه به سره لګي. نو بس یو مسلمان پاتې نشي چې هغه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، خدای بالا دنیا روانوي. د مسلم شریف حدیث کې راځي چې یو بني آدم په مشرق کې وایي چې الله یو، نو خدای وایي چې زما د نوم برکات دومره چې زه به دنیا نه روانم، چې څوک زما نوم چې الله یو تن، دا خو شکر دی الحمدلله په لکونو دي چې یو تن و چې الله په مشرق کې زه به دنیا، خو چې ټوله دنیا کافران شي او ټوله دنیا منکرین خدا شي نو بیا به دنیا روانوم. نو بیا په 8 نمبر کې به رب ذوالجلال د حبشې نه دا کافران را پاسي او په دې ټول ملک باندې به قبضو کی. دا ټول ملک چې کوم دی اخري حکومت به په ملک باندې په وطن باندې دا د یهودیانو. بیا به رب ذوالجلال د عدن نور را پیدا کی په لسم طریقه، لسم علامه چې عدن نور را پیدا کی نو تمام دنیا نه بچاته رشي چې کوم ځای کې دا یهودیانو سیږي هغه پلو به په سور رواني را جمع کوي به چې د شام مکه ته به راولي. شام مکه کې به قیامت به د شام په ځمکه باندې، خو چې دلته راشي اسرافیل اسلام به شپېلې له پوکي ورکي، خو چې پوکي یو نو ټول یهودیان به یخ شو مړه به شي. نو 40 کاله بعد به الله تبارک وتعالی اسرافیل اسلام ته چې شپېلې بیا قرآن فرمایي وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. خوږه پیغمبر هغه وخت یاد کا چې اسرافیل اسلام شپېلې وایي نو تمام جان به د قبرونه بربند ولاړي. زما دې پر رب جلال قسم چې ټوله دنیا به د الله دربار کې بربند نه ولاړي، ټول خلک به راپاتې. بي عائشة فرمایي یا رسول الله دا خو به ډېره ګرانه شي چې دا ټوله دنیا بربنده ولاړه وي، نارینه به زنانو ته ګوري، زنانه به نارینه ته ګوري، دا خو به ډېره ګرانه شي. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې و زما محترمې بیبي دا داسې ورځ ده یوم یفر المرء من اخیه و امه و صاحبته و بنیه. داسې ورځ ده چې ښځه به د خاوند نه منډوي، خاوند به د ښځې نه منډوي، زوی به د پلار نه منډوي، پلار به د زوی نه منډوي، هر سړي به داسې سترګې نیولي وایي بره به ګوري، د هیبت د وجې نه به لاندې نه شي کتلی، هر سړی به بره ګوري، دا به نه ګوري چې مخکې دلته مې پلار دی که مې رور دی، دلته مې مور ده که دلته مې خور ده، بلکل څوک لاندې نه شي کتلی. دومره هیبتناکه ورځ ده. تاسو دا دلدله وګورئ چې کله راشي په جومات کې په کور کې هر سړی بار ته ځان وباسي، نه بچې پېژني نه ښځه او نه رور، بس ځان وباسي. نو خروره
50,000 کال ورځ ده، 50,000 کال ورځ د قرآن نه ثابته، 50,000 کال ورځ ده. نور به بالکل نیو نه زبره ولاړي او دا ځمکه بني و اذا هم بالساهره، اب بیا کې ساهره ځمکه یي په هغې باندې به خلک ولاړي. نو په ورځ د قیامت باندې الله فرمایي چې قیامت شي نو خوله به دې بند کړم. ما ستاسو مخکې آیات ویلو اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. خوله به دې بند کما، لاس به خبرې کوي، خپې به خبرې کوي، وګونه به خبرې کوي چې څه دې په دې دنیا کې کړي دا ټول له باندې ګوایي ده، دا به ټول ګوایي کوي، ټوله به ګوایي کوي. محترم عزیزه او د دې مثال وره چې څنګه ګوایي به کوي. نو مولانا روم صاحب یو واقعه نقل کړې ده چې یو ځل لقمان حکیم صاحب دې د یو بادشاه غلامو اصل څنګه به ګوایي کوي. نو دا وره لقمان حکیم صاحب د یو بادشاه غلامو چې غلام دی لقمان تباشو فرمه چې لقمان وی ها ویلا سره مخامخ باوینه دین لګه می وروړه چې دا ملمانه پر روټه پسې وخري. لقمان روان دی او سلسلو مرګري روان دي چې کوم وخت زولای ډکه کړه لقمان په لار روان دی، یو تنه دانوالی بل تنه دانوالی بل پر منډه کی بل پر منډه کی. لقمان حکیم صاحب چې بادشاہ راته په زولای کې سب نو بادشاہ فرمه چې لقمان سره ولوي چې دا زولای مې ډکړو دی مرګورانو خړه الکه دا ولي و چې موږ نه خړل ټول د خړل. یا لقمان ګوره زه دم شرمنده کړم قوم ته، زه دم شرمنده کو دو دروغ وي چې مان نه خړل چپ چې دوته نه ګوایو کې دوا چې دا ظلمي زما په مخ کې دې سرويشت دی د اسلام دا طریقه ده چې دوه ګوانو په ما په ګوای باندې بدا سړی پانس کیږي او قصاص کیږي. پتا سلو ته نه ګوانو ته مان نه خړل. لقمان حکیم سیبړي روخيارو الله فرمای ولقد اتینا لقمان الحکمت، ما لقمان حکیم صاحب ته حکمت ورکړو. د حکمت نه مراد خيار خبره، د حکمت نه مراد مولانا اشرف علي صاحب لیکلي دي، محمد شفیع صاحب علم دلایل وسړیو وتوی چفشا پتا سلور ته ګوان دی ټول غرانه تا کې دي. لقمان حکیم صاحب ته جیده او درخواست کوم ما نه دالي کلی والا که په ما غلا ثابت شوا په اسلام کې د اسلام یو ولس پرې کوي زما تعالی کلی کو مانه بدوا الله سنم پرې کې مانه بدوا خپم پرې کې مانه وپوزم پرې کې مانه بغوګونه پرې کې ما سره مسلم تا خو که په ما ثابت شوا او که ثابت نه شوا نو بیا ودی له سزا ورکې. نو ډېر کار خبره ده دماغ کې واچوي. بس بادشاہ اعلانو کې واسه چل دی ودا سے چلو که غلو استاد معلومه چې زه غلم کدا مرګ غل دي وی بس تغلی وینا چل د تخیم کنه که غلو استاد معلومه نو زما رحم درخواست منه وی خواص جل کې لقمان حکیم څه وته وای چوبو یا شوا په یشیدلو به کې کچو غوا چوا یو ګلاس بزسکم یو ګلاس به زما د سلو مرګریس کی یو ملمنده بزوام دا خون بابا پورې او یو مل بابا وی لا غزو دا مې دا اوس په پتو لګي. لقمان حکیم صاحب چې دا خبره وکړه غل خوې قمقل غل قمقل دی سودخور قمقل دی جوارګر قمقل دی زناکار قمقل دی قاتل قمقل دی. یاد لرئ چې کوم سړی د الله د قانون نه خلاف کار کوي دا قمقل، چې کوم سړی د الله د قانون لاندې ژوند تېروي دا هوښیار خدای وایي چې دا هوښیار دی که ته ورته قمقل وي او که ته ورته ساده وي. نو لقمان حکیم خو ډېر هوښیار و هغه له څه پته لګي مړ اوس که توقل دی ویل ویس کې بس یا به یو ګلاس وبې اوسکلی یو ګلاس لقمان اوسکه یو ګلاس مرګرو کچوږي هغه وبې اوسکلی چې څه منډې منډه ولا یوړونه خراب شو بک شو که یو کته چې یو شو د چا په ګېډه کې مالټه هغه راوته که چا کینو خوړل هغه راوته که چا کیله خوړل هغه راوته. لقمان حکیم خو څه خوړلی نو بس هغه کې ونه وی چې پته ولګېده دغه سات منې که نه منې وی بس لقمان د نن نه پس زما غلام وی ما پاس کړی ما بالکل د وطن وزیر اعظم کړی هغه څلور تنه سزا ورکړه. لقمان حکیم بچ شو. دقسې په ورځ د قیامت خرابتیا واله که په پټه دي کړي که په ښکاره دي کړي. قرآن اعلان کوي اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. الله فرمایي خوله باندې بند کم لاس بدوانه کوي که په لاس اغلا کړی دا که په لاس کې مسلمان سره بد کړی دي او که په لاس مسافر سره امداد کړي او په خپل باندې بیت الله ته تللی په خپل جمعه ته تللی په خپل جهاد ته تللی په خپل د مسلمان جنازې ته تللی د نیکۍ ګواه کوي او که په خپل باندې اغلا ته تللی قتل ته تللی زنا ته تللی شراب ته تللی د مسلمان کندر ته تللی زما دې په خدای قسم هغه څه ګوي بدوانه کوي
دا لاس وقفې ګوره دروغ نه وي، دا خو د پاکستان مسلمانې چې دروغ وي، لاس وقفې به انشاءالله دروغ نه وي، دا الله دربار کې به ولاړي. نورونو ورځ د قیامت را روانه ده، دا څومره کسان چې دي دا وفات کېږي نو په ورځ د قیامت به د الله دربار کې بربند ولاړو. اول انسان باندې به لاس وقفې ګوی کوي نو خپل لاس وقفې جوتي کې پخپو هغه طرف ته ده چې تا ته خدای وایي، په لاسونو هغه کار کوه چې تا ته خدای وایي، په سترګو هغه کار کوه چې تا ته الله تعالی فرمایي. نن خرور هم په لاسونو باندې جواری کوي، جواری په مصطلح باندې مسلمانونو او وره پاکستان د جواری اعلان کړی دی، دینه خبر یې گورنمنٹ اعلان کې چې جواری کوي. فادمی دا ریفل زیابوتوس ریفل او یو وړاندې سیور ریفل 10 روپے داخله و پرون نابلو ما مشرق اخبار کې لیدلی 10 روپے داخله و 6 لک روپے بخرقه تر رواني په 10 روپے 6 لک 15 لک 10 لک او به کې وسره موټر وسره به کې رنگین کې وی دا به تر رواني. دا سي پیمانه حکومت چې تا ته جواره اعلان کوي خدای انما الخمر والماثر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. جواری د بوتان عبادت په غش پالونه اصل دا د شیطان کار دی. نن زمون مهربان حکومت اخبار کې ور کوي چې شابه قراندازی دا 10 روپیا داخلوي ټیکټ او 6 لک روپیا به کوټه دزي نو 6 لک خو یو تلاړي دا نور خو دې تباہ برباد کړ دې ته جواری نه نور سره نو پاکستان کې جواری شروع کوم سړی چې دا 10 روپیا ور کوي چې ما ته فادي دا ویل کی 6 لک روپیا داخل شي زماره په خدای قسم چې الله په دربار کې با دا لاس کوي چې خدایا 10 روپے په ما داخله کړي او په بانک کې داخله کړي او په مې دستخط کړی یا الله جواری کړی دا ویني سو جهنم ته گزار. دا څنګه چې ته بنده د خدای پیدا کړی خدای او به د خدای سکی پس مکه د خدای ګرځي جون خدای درک لاسونه خدای درکړو سترګې خدای درکړي او کارونه کې د شیطان. قرآن فرمای انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. شراب جواری د بوتان عبادت د شیطان کا د خلقه والا د شیطان د کا نظام بچ کا جواری مکوا خوراندازی مکوا پغه شبانی پلنمه باسا او شراب چونس کې او کده اوس کل زما په خدای قسم لاس به زبانه گواہی کوي خپې به گواہی کوي سرګ به زبانه گواوي. نو ورځ قیامت روانه ده دا الله دربار کې به تمام خلق بربند ولاړي لیکن دا الله تعالی دربار کې دومره به کې رحم دی کدا الله تعالی پرام کړه بیا به کامیاب شي. وی چې ورځ قیامت شي خدای به اعلان وکي وامتازوا اليوم ايها المجرمون. اے مجرمان زمادن کانو بندگان جدا شي. دا ډېر سخت आवाज دی چې یوم امتازوا اليوم ايها المجرمون. دا سماره چې خدای مجرمانو ډله کې را نشم الله به اعلان کوي چې وامتازوا اليوم ايها المجرمون. اے زما بندگانو د مجرمانو به کې دل جدا ده او د نیکانو جدا ده. نیکان بخی طرف ته او بدن بغس طرف ته ګډالي بشي سبا جنت روان شي او سبا دوزخ روان شي. یو تن پری چودريګا ستاټول عمل قابل د جهنم دی خو یو نیکی دی کړی دا د نیکه په مقدار دویګه چې نور نه وسولار شي بل ته وې درېګا اورا ته جنت روانه خو ستا یو نیکی کما دا نور ټول عمل د قابل د جنت خو یو نیکی دی کما دا ورشه د مور نه د پلار نه د زوینه ضرور نه غواړه نو بیا دې وسره پریدم نو دې بچی کې چې خدایا اخو ټول ران لاړه مور له بچی چې مور ته قرآن لاړ یو نیکی را کما دا بچی چې تعال در کوم زما کار خرابي او بابا جی ته زما پلار ترانه جنت روانه زدي پرې خودم یو عمل قرآن راکا وی بچی چې تعال در کوم زما کار خرابي خذل بوشي چې واخذ ته خو زما په نکاح کې سلیخ او 50 کاله پاتې شوی واخذ زنه پاتې شم تر نه روانه شو یو نیکی را لراکا وی خاوند چې تعال در کوم زما کار خرابي ټول وته نه مایوس شي له ټول نه باوي شي یو سره بدل ته ولاړی چې یو نیکی اوس یا لکه ولې دا څو تر ته به خدای بنده یو نیکی کماله دی بوتی عاشا زو قاسم جانم تروانم دلام دو بسلام دش راشه ما دانی کی وال چې ته جنت روان شو زو دوزخ روان شما دا د قیامت ورځ ده الله تعالی ته درخواست کیږي یا الله زما دانی کی والو دی مسلمان له ورکا چې د جنت روان شي ما سرونی کی زو جانم روان شما
الله به الله کې فرشتو ته براکت کې الته کټ کې او د په عمل نامه کې لیکي بس برابر شو دی روان شي دا نه کېواله روان شي ابدی والا به جنم تل شي خدای به تو دې ګټه دی وای بیا الله ستا دربار کې پروردگار ولاړ ما سره خو یو نیکی وامدي مسلمان ته ورکړم بجانم تزما خدای بسول د خدای غیرت وګورو دې بنده غیرت وکړ اوس د خدای غیرت وکړ خدای به تی و بندا چې تا کې دومره ایمان دی تا کې دومره غیرت دی چې زما بنده سره تانی کی وکړو تانی کی د خپل عمل نامې له دل ورکړه او تا کې دومره غیرت دی زه خو اغیر ما تم را واپس او تم مسره جنت ته روان شه په خدای قسم دی دا الله رحم دومره زیات دی خو بنده تا کې لغونته ایمان پیدا کېدل پکار دي زما دې په خدای قسم چې دومره مهربان خدای دومره دی چې غیور خدای بل دوشته دی نه څومره چې زما او ستا خدای غیور نو جهنمیان به جهنم ته لاړ شي او جنتیان جنت ته وی په جهنم کې بعضې کسان داسي چې د ګناه په وجه به ډک تور شوي وی به مسلمانان خو ګناه به یې کړي خدای وی بس ورشئ بس ختم عذاب ختم شرعی بس امی بخل جهنم نه بیرو باسی تک تور فرشتو ته بخدای اعلان وکړي چې غسل ورکړي و چې غسل ورکړي دا بدن به وبړي وبړي شو تک سپین بشي فرشتو ته بخدای ته پوښتنه وکړه څه غواړي وی بس خدای بس دومره بس جهنم نه راووتو یا الله په قهر اخته خدایا دا ډېره مهرباني وکړه چې بات رالو خو انسان دی حریص وی سموده پس بوچی یا الله چې دا دومره مهرباني وکړه جهنم نه راووتو د جنت او د دوزخ په منځ کې یو پوله هغې ته اعراف وي د اعراف کې کېنوه دې خوا به م ګورو دې خوا به م ګورو خدای به یې نه ګوري بیا بل یا خدای بل څه نه کوي خو د اعراف کې م کېنوه خدای به یې راپیسوي اعراف کې به کېني اعراف د جنت او دوزخ منځ کې یو پوله ده دا د بخاري جلد اول باب فضل سجود کې دا حدیث ذکر دی د نن نه 10 کاله مخکې ما دوره حدیث چې څه وخت کولو هغې وخت نه دا حدیث ما ته یاد دی نو وایي چې په دا ځای کېني جنت ته به م ګوري دوزخ ته هم ګوري نو دا مسلمانان به وي دا غریبانان دا ګناهګاران چې خدای وبخل وی به راځئ خدای ته درخواست کړو وایي به زموږ رب اله العالمین دا نه مهربانې خدای وکړې د جهنم نه بار ته رالو او د بار نه اعراف ته رالو یا الله اوس م اعراف نه کوز کا او د جنت د دروازې نه لغونته بار کېنوه چې کله کله جنت هوا راشي دا م را باندې ډېره ده خدای بینو کرے بل سوال کہ یا اللہ بل سوال نکو خدا ظلم کس کا خدای بھی راکوزے کہ او دا جنت دروازے نے بار کے نوے بار بکینی ہوا پہ لگی ذکر دا جنت ہوا دا 500 کال پا مزل لر روانہ دا دا ترمذی حدیث کرا دی کہ دا جنت خوشبوئی با دا 500 کال پا مزل بار تزی لیکن دا جنت بوئی با پا دو سری نہ لگی دو سری تا وئی چاگا سر خز روانی پی خور کے پینڈے کے لاہور کے بالکل نه برقشتا انلی پټشتا بس یو یک بخ کې روان دی لیډیوان روان دی لاډا ورپسې روان دی او دا لکان ورته ګوري دا مسلمانان خله ته ګوري او دی خاون بے غیرت له حیا او غیرت نه ورته دلته بالکل پختون ورتلا نو دا حضور فرمای دا د یوسته او په د یوس د جنت بوی حرام دی د 500 کال په مزل په بوی نه لګي په ایمان پاکستان کې څومره دوسان دي خطر نشه څومره ډیر دي پتہ نه لګي بشمیره دي اس پروانی سے چلا خزه کلا اخره قرآن فرمایي وقرن فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاهلیه الاولى خدای فرمایي خدي کور کې نه وای دی وینا جو وقرن فی جشنهن وقرن فی سوقهن وقرن فی استعدامهن فی الصدر والبشاور قرآن فرمایي ولا يبدين زينتهن الا لبولتهن خدم ما سوا د خاون بل چاته زینت نه خي لا يبدين زينتهن الا لبولتهن خدم ما سوا د خاون بل چاته ځان نه جوړي نه بخپل سنگار او ډول جاته جي خي پیمانه خاون ته پکور کې بغل جي ګرځي تبه بس دا بیگانه بلش پر اغله نه کرنا اشي بابا روان شي ایا سنما روان شي نو راشه کې ګوره بیا نو خدای ته وګورئ دا میان د خويندې دا خبرې ووري چې پام کوئ ګورئ ما سوا د خپل خاون نه چې خپل زینت هیڅ چاته ونه ښایي او دغه د حیانا کې خدای کار دی چې ما سوا د خاون نه بل چا ځان نه جوړي قرآن صاف بیان کړی نو محترم عزیز خبره دا وه
چې دا بوی پې ورشي وی برازه او بل درخواست کو یا الله چې دا دونه مهرباني خدای وکړي یا الله رب العالمین جانم نه باه ترالو او د بار نه عراف ترالو نو یا الله سم د جنت په درشل باندې کېنوا لکه دا په درشل چې ناس په درشل باندې کېنما نو دنه بم ګورم او بار بم ګورم نو خدای نه ګوري بیا به سبابل درخواست کې یا الله بس د اخري درخواست رب العالمین په دا درشل باندې کېنوا وی پاخون خورام ډیره ده بس موږ لپاره دغه ډیره ده خدای بیا راپسې په دا درشل کېنوي نو دا ګناګاران چې اوسې خدای بخي په درشل باندې بکینی دنه به جنت تګوري حری به غلمان به لا عین رعت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر دا جنت داسې نعمتونه دي حضور فرمایي نه سترګو لیدلي دي نه غوږونه اورېدلي دي نه پړه د مؤمن بشر کې تیر شوي دي داسې نعمتونه ته به دوی ناسې ورته به ګوري داسې وګوري دنه د جنت نعمتونه نه غونته قرآن فرمایي ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان چې دا کوم مسلمان پړ کې دا الله نه رااله دا الله نه خوف راغی دا الله نه ډر راغی د دې مسلمان د پاره جنتان برق باغونه به ملاویږي یو به روحاني باغی او بل به کې مادي باغی یو کې به میوجاتی او په بل کې به د الله دیدار وي فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان څنګه باغونه به خدای فرمایي چې د ګڼو څنګه خاندان پکې ولاړي فبأي آلاء ربكما تكذبان و د خدای بندگان په کوم نعمت ناشکری کوي تبه خدای باغ دې مراک یا الله اون دې پکې راکړي خو رب العالمین په دې باغونه کې به بو ک بني اسین چې تګوي کې شندې نه نو خدای فرمایي خفه نشي فيهما عينان تجريان او په دې باغونو کې با دشنی بيدون کې وي فبأي آلاء ربكما تكذبان و د خدای بندگانو و پیریانو بنی آدمو د خدای په کوم نعمت ناشکری کوي تبه یا الله باغ دمراک او یا الله اون دمراک او یا الله بم پکراله خداونه بشندی کې بمه وداری وي نو خدای فرمایي خفه نشي فيهما من كل فاكهة زوجان او په دې جنتونو کې به تاسو د هر قسم نه جوړه میوه ملاويږي او چا به ملاويږي درمله ملاويږي نیم پوخته ملاويږي ساته به څنګه منی خدای والا فبأي آلاء ربكما تكذبان تبه چې خدای ما بکور کې خوراک وکړ د ولو مولا بالا خواچولو ما بډډو والا یا بکټ کې ما یا به صوفه سیټ باندې ما روغون ته به ډډو والا د ډډې تنظیم به کې بني خدای فرمایي خفه نشي تنظیم می کړی متکئین علی فرش بطائنها من استبرق تکیاون کبھی دا تمام جنتیان فدا سے تکیاگانو باندې چې لاندې استر به درې خمونی لا لاندې ابردا لا بدرې خمونی خدای خبر چې باندې به دسی اگر چې رحم په دنیا کې په نارینا او صدر حرام دي د رحم جامع د رحم بلستنی دا بنا غوندي د سرو درګوت بنا چې اگر چې باز علاقه نشي داسې بیانې غنې کوي ایو سړو لګ مالدار غونته شو وړاندې خو په کور کې ثوابي روزي نیولې منګکانو به ثوابي نیولې او وړې به دل تلې غلا سبه قیچ کول وړې به دل تلې دل ولا شدا کپنی شي خیال دل ولا مالدار شي نه نارا چتل غونته مالدار شو نو ځان له ګوت جوړ کړو خدای له پیزوان جوړ کړي چې کوم بس نه خدای ست مل ماندر وغواړه نو تمال توجره کې چې لا دغل تکن لا دغل تکن لا دغل تکن استاګو ته وګوري ازبدان چې بابي دغل تکن بابي دغل تن زما پیزوان وګوري نو موږ هم د شان دی خدای فخر موږ هم ناجیته کوونته بس چې ګوت واچو نو بیا خلکو ته خای نو سردر دنیا کې حرام دي رحم پنارینه حرام دي او کچاره خم او سردر استعمال کړه د جنت سردر په د باندې بالکل حرام دي نه ملایوي نو کله چا په ګوت ویني اوس ګوت وباسه یا که غفرلی بلش په لواده ما دګی کنه خواخه ماغه ولا ګوت جوړه کړی نو پام کو چې په ګوت نه کې باغې لورکه هغه لکنه پیږي کنه نو سردر حرام دي نو دغه وخت کې بتا درې خم په تکیا باندې ډله والی یو خو بل باندې راواړي اوس بتل کې چې خدای پاکه
دې ځنه پاسم نو دلته خلک غواړم دا مې وب خلک ملوش قرآن څخه کلی کتاب د خدای نو مسلمان د پاره ډېر لوی انعامات. خدای فرمایي خاصه شي وجن الجنتین دان اړول د میدان دا بډې نږدې وي دلته خلوازه کا اټومیټک بر رواني خلوازه کا بس دونه بس داسې که مخه وخلې تر میوه به خلې ته ځن راځي اونه برکت کېږي. الله فرمایي نو په کوم نعمت د خدای ناشکري کوي. اوس بل کې دا راشي یو ځل ما تقریر کولو پلان 400 کې دا پلانوال ډېر بد دي 400 ول دلته هم لګ لګ شته یو کالجی خطر چې مولوی صاحب د عمر خوراکي سره جنت کیو کی کنه نو په جنت کې مدسمات لاټرین ماټرین څه تنظیم به کوي په کابل وړي دا کابل خار نه غلو کنه او د سماج زو ورګر و شو پیرانګي خدای دې ټول رانکا ستا عمل خطول په سره پورې دا غزل اخیا ټکو چوزم نه ما واقعي دا چې ګوردا ضروري شي ځکه نه چې ملمراشي نو ته بلومبه لاټرین ماټرین خې چې لګ ګورې ملمه خدا خو خار دی لا دغه ته نشت لې خون پنجو باندې خو نه شوړې دي نو بس بار بداسي خل ته بټنان کې برابر خېږي بیا سر بټن دالته کمره دا وای کې دن بیا ورکوټي چیز دی ولته بردن نشو نو ډېر ضروري شي دی. نو ما ته شو کالج ډېر خپل سوال دی او واقعي دا چې د سمات تنظیم پکار دی خو رب العالمین د طرف نه ور اعلان سوال مزیدار کړی دی خو جواب مزیدار وره مسلمانانو څومره خوراک چې جنتیان په جنت کې وکي دا به خدای پاک دا د سماته چې د سماته درشي دا به د خلی په شکل د دې وختو په سړو روزي ابه به سپیمو ته لنډه کې بوې بچي وای خدایا زمو د سماته نه خدای مشکو عنبر بوې دي والله العظیم چې د هر مسلمان د سماته به د مشکو عنبر بوې دي دا سی به لنډه کې خلیته د سپیمو ته را با کوي نو خو بدن نه لاړ شي د بنی آدم او د سماته با الله تعالی په مشکو عنبر باندې بدلی اگر چې دلته د سماته سارو کې او مازیګر روان دي کنده کې لیکري مازیګر دې په بڑے کې دا بلا خو سر ما کړو دا کنه وایونه دا خو سر ما کړو البته به بوې سپیمو ته بلنده کې دومره الله تعالی انسان له شرافت ورکړي البته د سماته نشته د خلی په شکل بروزیا باګرنیو کې دا غنی په شکل بروزیو تمام جنت کې به خوشبوئی خورشي وی کله کله به یو جنتی په جنت کې ملاسي الخ بیوالی ناګنه په بل طرف بووري وی خوشبوئی مشي وی بالک دا اوله وی دا جنتی په یو وخت باندې بل اخنور خوشبوئی شولا یا بناګنه په جنت کې پرخ شي اگر چې جنت کې لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا او وخت فکرنا دا لیکن ناګنه پرخ بشي لکه کله کله سړی دا ویلډنګ کوي کنه اې کې دا راشنه غون تاسبل شي دا صرف په جنت کې او پرخ شي وی بالک دا څه چللې وی دا حور خپل مالک ته خواندل حور خپلواز کړه راخونه اختار شو دا غیر نه چل کې فرشته محترم عزیز دا ټول ستاره پاره خپل ځانو ته برابر کا ټول ستاره پاره اوس بتره چې یا الله باغ دمرا رب العالمین جنت مراغي خو ما په دنیا کې خزا کولا چاوي ته غریبه چا په مینه دی غد نشتا چاوي درنګ تورې چاوي درک دن لګی تعلق خو نظر کوم یا الله دلته تنظیم ونشو خپل به د خود انتظامی کبنی نو خدای فرمایي خفن شي فيهن قاصرات الطرف لم يكمسن انس قبلهم ولا جان. الله فرمائی پذیرت کی داسی بیان دی قاصرات و طرف نظرون بندی لم یکمسن انسان قبلهم ولا جان ستانبا مخین انسان لیدلی او نبا دا پیری نظر لگی دلی داسی خد نظاره گا چه نبانی آدم لیدلی او نپیری لیدلی دیتا خد بود خمون لپکاری چم دا اللہ تعالی سره د مینه پیدا کو نو محترم عزیزا فن خوریر کوي مزه خوریر کوي لیکن محترم عزیزانو هر مدا کولو چې د ټولش په لګیم ان شاء الله تاسو هم تنګیږئ نه زم تنګیږم نه خو چې ما تاسو چې ما وعده کړی دا نو ان شاء الله العزیز یا زنده او صحبت باقی الله تبارک وتعالى بیا مقخره وسره خوشاله ای کې به ان شاء الله بیان کیږي په دې وخت کې بدعت وکړو چې خوري حاجی احمد الله صاحب او یو د سعودي عرب نه حاجی محمد یاس صاحب چراغلو له وخت وړاندې هغه د افضل لپاره تاسو ته درخواست کوم چې یو ځل الحمد او دې ځل قل هو چې دې دواړو په روح باندې وبخو یو ځل الحمد او دې ځل قل هو ټول وایي دا بتاسلا ناصر خان 61 هاوس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان اور خار کی دا منجور خان اور امداد خان سره ملاوی کی او د دین علاوه د دینی تقاریر کې څه کوم تاسو لا د دې دکان نه ترلاسه کې دیشي قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا
قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. إله العالمين ما چې څومره بیان په دې لږ وخت کې د قرآن او د حدیث قرآن کې وکړه، د دې ثواب خدایا د حاجي محمد یاز او د حاجی احمد الله سے د دواړو کې په روحونو باندې د اجانو ما بخلې دي، تاسو مو ته وبخې چې خدای پاک دغه نوجوان په قبر کې او دغه بوډا په خپل قبر کې خوشاله کی، وارثانو ته الله تعالی صبر جمیل ورکی. الله تبارک وتعالى دې زموږ استاد ګناونو باندې قلم د عافیت راکړي. په دې خلقه کې چې څومره مسلمانانو وفات شوي دي الله دې ټولو بخي. زموږ دي مسلمانان دي، د چا په کور کې مریضانی خدای دې شفا کامل عاجله ورکی، د چا نارینه اولاد ني الله دې نارینه اولاد ورکی، د چا د حج د بیت الله ارمانی خدای دې محترمه بزرګ شپره او خپل اجتماع د خدای چې د چا د حج د بیت الله ارمانی خدای حج د بیت الله او د سرور کونین جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم روزه متوارثه خدای خو